د خبرونو سرټکی. مولوي فضل محمد حقانی د افغانستان سفیر په تهران کې د چابهار د آزادې سیمې له عمومي مدیر سره لیدنه. د کلیو د بیارغونې وزیر او پلاوي لخوا د بادغیس ولایت د ستر ذخیرهیي بند د پروژې له بهیر څخه کتنه. د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو مالونو د ټرانزیټي لګښتونو کموالی. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د روان کال د لړم میاشتې 19مه نیټه ده. زه هدایت همت یم او دا هم بشپړ خبرونه. په تهران کې د اسلامي امارت سفیر مولوي فضل محمد حقانی د چابهار آزادې سیمې له اجرایوي رئیس ډاکټر محمد سعید اربابي سره وکتل. ایران کې د افغانستان سفارت وایي په دې کتنې کې دواړو لورو د سوداګریزو اړیکو د پراختیا له ډلې په چابهار بندر کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دفتر د پرانیستي د ملي انتقالاتو په موخه د ایران افغانستان د ګډ بانک جوړول، د اوږدې مودې لپاره افغان پانګوالو ته د ځمکې سپارل او د چابهار ملک اوسپنې پټلۍ د چارو د بشپړېدو په اړه خبرې کړي دي. دواړو لورو دغه راز افغان سوداګرو ته د اوږدمهالو اقامو په ورکولو او نورو شته ستونزو په هر حال ټینګار کړی دی. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مولا محمد یونس اخوند او ورسره مل پلاوي د بادغیس ولایت د قادس ولسوالۍ له لوی ذخیروي بند له رغنیزو چارو څخه لیدنه وکړه. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت وایي دغه بند د 22 متره په لوړوالي د 12.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د دې وزارت له پراختیایي بودیجې څخه جوړیږي. د یاد وزارت په وینا د قادس بند رغنیزي چارې 80 سلنه پر مخ تللي او د چارو په بشپړېدو سره به 1400 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. هرات کې د ایران جنرال قونسل علیرضا مرحمتي د دې ولایت له والي شیخ مولانا اسلام جار سره کتنه وکړه. د هرات ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي دې کتنې کې دواړو اړخیزو اقتصادي، سوداګریز او کرنیزو همکاریو په تړاو خبرې کړي دي. په دې کتنه کې د هرات والي د اسلام قلعه بندر له لارې د اقتصادي او ترانزیتي اړیکو د پراختیا په برخه کې د ایران د جنرال قونسل د لا زیاتې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی دی. او د پای خبر دا چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو د چابهار بندر له لارې د ټرانزیټي مسیر په تړاو یوه خبري ناسته کې وویل چې د دې وزارت په هڅو ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان د ټرانزیټي توکو د لګښتونو لپاره 50 سلنه تخفیف په پام کې نیولی دی. د مسؤلینو په وینا اوس مهال د چابهار بندر له لارې د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد په موخه زیاتې اسانتیاوې برابرې شوي دي. د دې وزارت مسؤلینو زیاته کړه ایران افغان سوداګرو ته 6 میاشتې ویزې ورکوي چې د تمدید وړ هم دي او دغه راز د دواړو هیوادونو په خاوره کې د سوداګریزو توکو د انتقالاتو د لګښتونو کموالی هم په پام کې نیول شوی دی. له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.